बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नज़ीर इकबाल د ماشومې د قتل باره کې دردناک بیان ورکړو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو مه سکیپ کوئ. دوستانو، میاوالی کې چې کومه واقعه شوې ده نو ټول خلک یې ډېر زیات خفه کړي او موږ خو یې یادولی هم نه شو، ځکه چې موږ کله دې واقعه باره کې سوچ کوو نو د انسانیت نه مو نفرت پیدا شي. په دې باره کې نازیه اقبال هم په خپل فیسبوک بیان ورکړو او هغې کې دا وویل چې ما خپل لوریان درد لیدلی دی، خو زه د دې مور زړه ته حیرانه شم چې دا دومره غټ درد یې څنګه وزغملو. او نازیه اقبال دا وویل چې د دې ماشومې قاتل ته دې داسې دردناکه سزا ورکړلی شي چې ټول خلک ترېنه عبرت واخلي، چې بیا یو پلار نه راپاسي او خپله لور نشي قتل کولی. دوستانو، زه په خپله دې ماشومې باره کې ډېر څه نشم ویلی، خو حکومت ته زموږ دا خواست دی چې دې ځناور او درنده ته دې سختې نه سخته سزا ورکړی شي. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو یو لایک ضرور ورکړئ اور تر د بلې ویډیو پورې اوس راکړئ ماته اجازت. په لوی الله مو سپارم.